ښاپیرۍ نغمې د افغان نجونو په ملاتړ یوه بله سندره ویلې. دا چې څه وخت پوره حل ویډیو کې وګوره، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. سندرغاړې ښاپیرۍ نغمه په افغانستان د طالبانو له خوا پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په تړاو له یوې نوې سندرې سره. ښاپیرۍ نغمه وایي د افغان نجونو د حقونو په ننګه به خپل غږ وچتوي، که د شعر له لارې وي، د سندرې له لارې او یا بلې هر ډول مبارزې له لارې. نوموړې وایي دا موضوع موږ ډېر خوروي چې زموږ د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. نو زه هم دوی سره همغږي یم، دا خپل اواز به ورته وچتوو، هغه که د شعر له لارې وي، که د سندرې له لارې وي، که د هر قسم مبارزې له لارې وي. نغمه وایي په دې توګه غواړي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د غوښتلو په برخه کې له دوی سره همغږي شي. نوموړي له طالب چارواکو هم غواړي چې پر افغان نجونو او ښځو ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د نغمې لومړنۍ سندره چې نږدې 3 میاشتې مخکې د افغان نجونو او ښځو حقونو په ننګه وویله، بې موزیکه وه، خو دا سندره یې له موسیقي سره ویلې ده. دا و چې همدغه خبر تر بیخي چارې ښه وه.